ملګری زه خپل دا وایه لکه پاکستان فوج چې په کارګل خوښېده دا زه توسې پال کرس کړی مش په دا ډېر خوښي صحیح شوله او ته د چوکۍ سړي پښتون ویلوړ ده پنجابي دې خوشولاوله ده پوره سون یې مړ کر اوس اور چله ویډیو کمیشه په ډاګر درته کی شا ملګری خبره مرشونه وکړلې موږ خو بارې هم کړې دي خو واضحه خبره لانډه خبره دادو بارې مو ته چا ویلو د وطن سړی و نو چې کوشش وکړه د خال دوله وریمانه که چې دي لرونه شي مور ده چې ویلې نو چې مسجد بونډري پخوي مو ورته ویلو چې په شکتي شي چې پخادو پا پرې نه پرېږدي ته ویله چې خود پرېږده خو ته پا پرې نه پرېږدي نو میز دا کومینه د مسجدو د وزیرو په دغه نومه وخت تېر شوی دی چې مخ شو د مسجدونو و چې ما ورسه نن چې په مسجد سوي وزیر اول دلته سینا ور مخ کوي خلک یې چې مذاکرات شوي دي میزباني چې مذاکرات شوي دي خدا خو دې د ایسي د کمپرینرو چې کړی مالک دی د یخ سره دې کړي دي چا په چا باندې د ګمټې لوستې استعمال کړي دي هغه غریب خو دلته په دغه ګراوند درته لوستی تاسو مذاکراتو ته ډېر وکړئ خو چې دغ کوم سره د مذاکرات نه وي کړي دا کوم مطمئن نه وي دغ کوم خبره تو نه وي اورېدلې پلیس یې رامخشه کړی دی خو په ایمان د دغ پلیس نه پوښتنه وکړه دا د میش زیورونه دي د میش تربرینه دي خو یې خپله نګارې د پخوله دی پوره کم از کم د خپلې خویندې باندې عزت وساتې دا وخت میش هتر کړی دی او دا د میش خویندې باندې دغه پاکستان فوج به عزته کړی دی دهشتګردۍ په نوم باندې دوی سره دومره اختیار هم نشته چې یوه یې سي چوته سي بهادور صاحب یا یې هم بیا څه نشي کړلی نو چې دومره اختیار نشته در سره د خدای د پوره دا د مار کیسې په تورو راونې دي په عوام ورتېره دي خو تو ورته ته د مو بچا یې ته د مو زیای ورور یې د نیکاري چې وخلی دا یې په توهه نه لاورېږي اوس راتلونکی مارک د تو د پوره وي تو هم راوي نه دی پرېږدي خو نن په دا نه مخ شو په سدخیل شي چې کله ورته په فوج چې بم بلاست وشو خسادور یې په وال نه کړل مړه د دغ ظالم د دغ نمرود حیثیت بیا موږ ته راپېژندلی دی چې دا بیا هېڅوک نه مف کوي نو چې بیا د نه مف کوي بیا کم از کم یې خوله ترخولی دی پوره درېیمه ورځ دو چې دغ کوم ته ته رامخشه شوی یې چېرته خو دا په چوکشه ویلور سړی رامخشه که چې د کرنیل خوشحولوي دا رامخشه که بیا که دی پښتین دی ها دی پښتین دی ها خو کرنل خوشحالوي موږ دوی سره پکلی لري نو دا بیا د پنجابي په کاته شدی دا هم ملګریه دا که څومره بدماشي کو که څومره دوی جبر کو دا بدماشونو یوه ورځ خامخا د قانون منګول تکشلي نن د دی د قانون نه باغي وي خو عین قانون د دغه پلور هم مانی دی خو بیا خود مانی ملګري ټول خلک په جیلي لډروي تو میش د بچپن نه په جیلي نشه سوتلی چې د میش په خویندې ماندې شه تکلیف به وي چې د میش په کرینه شه تکلیف وي نو په جیل شه تکلیف وي میش د تو جیل ته ویلکم یې د جیل نه د چیرې نه ډارېږي ملګریه په پنجاب سے صلاح الدین چې یو لیونی د اے ټي ایم بینک منتوي هغه وزیر اعظم نوټس هوا خري او د یخ پښتنه شي یخ تعریفې هم ورکولی شي دلته چې ته مړ شې دلته چې د تو سرکوري سړی مړ شي دلته چې په وزیرستان شي د تو بل څوک مړ شي هېڅ پښتنه نشته خو که د سیالکوټ پنجابی مړ شو بیا د تو خیر نشته لوړ د خپل دی ملګري منیستر اقبال چې دی د وزیرستان نه تعلق لري دا یایي چې په وزیرستان شه څه شی دي شرمول یې د تو په ګاډي برید نه و شوی تو نه کړی چې چې په مو باندې دهشتګرد برید وکړو خو چې دلته بیا د حالات ته وینې هو نو دا حالات د دهشتګردۍ په نوم باندې دا کوم ولی شوی دی تریلی شوی دی بې عزته شوی دی تو چېرته د خپله شوی پوښتنه کړې نو خو چې څوک ضمیر خرڅ کو نو د هغه نه بیا د کوم او د وطن د خیر توقع چیرې هم حلالسته ملګري ټیک ټاک موږ تاسو نوست وي خبرې عام سړي سره چیرې هم نه کي که ذمهدار سړی په خبره شو ورسره اکشني خبره کو خو یو ورشه چې خبره نه کو دلته تبلیغون ورته راغلي داس خواشي چې موږ یې خدای نه دا ورځ غواړي ملګري
2 بجې ټیم دغزي پرې و مزید امیر مشوره کی کدای شي د ماشوم پر ان شاء الله پر ازماک سروي شي مشتو سپګړه چای سره وچی ملګری درته مخ شو میږي تو سره شورسته وستای چارموندم نوی سره مشت خپل تربرینه اولی زونه نرباخشته چې چیرې دې نه نویش پښتنه نه کی خو زامیرو دې د معلومات کوي چې یاره پسه پر روغلی وي چې خو د میږي ذات غوښته د ترساري ذاتي غوښته خو بیا د شرم نه بیا د سر نشي چګولای ملګری دغه دلته ضعیف سي الان کې چې څومره لوند کمان دی دا د اف سي سره دی ټوټل پښتونه دي خو یو د لیفتن یو د کپټن یو د میجر په خوله باندې دی تو به عزت کوي ها تو وایي ها تو بربودوي ها خو دوه ورځې کپټن دی خوشحالوي او ظالمه ته یې مړ کړی یې چاچا ته مړ کړی یې چاچا د اف سی ولمړه کړی دي چې د چا د پولیس ولمړه دي چې چا د آرمي د سکول بچون مړه کړی دي چې چا د ګټه وکیلون مړه کړی دي احسن الله احسان د ولیدو چې د باج وسره ولمړه دی شرم درته پچار دی نو مزید زه خپله خبره نه کوم انشاءالله منظم په آئیني په قانوني په پرامن طریقه سره و میشتوس د دنه ها غوړي بدماش دای دی میشتوس مظلوم وي خو داسې وخت وروسي چې بیا چا بدماشي کړلی بیا دار په دار دي انشاءالله دغه دوی یوه ورځ دار په دار وي مننه